ما BBA کړی دا لیسانس بیچلر بیچلر دی کړی دی بیچلر 14 ایئر یا 16 ایئر افغانستان کې 16 ایئر وی پښتو کې تعلیم کړی دی که انګلیش کې دی کړی دی څه کې دی په انګلیش کې KG نه سٹارټ نه په انګلیش کې کړی دی که نه صرف یونیورسټي کې صرف یونیورسټي مې په انګلیش کې کړی ما خپل ژوند په کابل کې تیر کړی ټول ژوند کابل کې تیر کړی والد صاحب دې څه کولې هغه ډګروال کرنل زه خو د افغانستان ریلوی اتارټي کې وم پریکیورمنټ منیجر وم زما کارونه دا و چې ټیکټونه بک کول هغه کوم اسناد مې چې هغه مکتوبونه مې لیکل اوس زه کینیډا ته روان کینیډا ته ولې روان یې څه وجه ده کینیډا ته دې وجه روان یم چې د خپل تعلیم پوره کړم السلام علیکم ناظرین تاسو ګورئ WU پښتو چینل او زه یم ستاسو هوسټ واجد الله څنګه چې تاسو ته پته وه چې په افغانستان کې نوی حکومت راغلی د هغې سره چې زاړه څومره کسان وو هغې د نوکرۍ نه زیات تر ایستلي دي او نور مختلف ملکونو ته تللي دارنګې زموږ سره یو ورورجان موجود دی په اسلام آباد کې چې هغوی په ریلوې اتارټیز کې چې کوم هلته ریلوې دی د هغې چې کوم اتارټي ده په هغې کې جاب کولی منیجر و اسلام آباد کې د دوی نه به تپوس کوو هغه ټایم کې ژوند دوی څنګه تېراوه اوس دوی څنګه ژوند تېروي او کوم ملک طرف ته ځي او اراده یې کوم ملک طرف ته ده هغه ملک کې به دوی څه کوي دوی ژوند څنګه تېر کړی و افغانستان کې جاب کې دوی ته څونه تنخوا میلاوېدله او اوس یې څه اراده ده چې راتلونکي دور کې به دوی څه کوي د دوی سره پوښتنه کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورور خیر شکر د الحمد تاسو خپل ښه یاست شکر د الحمدلله څه نوم هم دی عتیق الله څونه تعلیم دې کړی دی عتیق الله صاحب ما BBA کړی دا لیسانس بیچلر دی کړی دی بیچلر 14 ایئر یا 16 ایئر افغانستان کې 16 ایئر وی پښتو کې تعلیم کړی دی که انګلیش کې دی کړی دی څه کې دی په انګلیش کې KG نه سٹارټ نه په انګلیش کې کړی دی که نه صرف یونیورسټي کې صرف یونیورسټي مې په انګلیش کې کړی او یونیورسټي هلته څه حساب میټرک FSC وي که نه ډایرکټ به اتم سیمت او نهم او داسې هلته خو 12 پاس ده بیا 12 پاس نه بیا د یونیورسټي د کالج په حساب باندې 4 کاله و 12 کاله سکول ده او 4 کاله یونیورسټي ده پر سکول کې چې دا ټوټل یو شان د کتابونه وي که مختلف سټیجز نه به تېرېږي لکه څوک انجینیرینګ ته ځي هغه به جدا دغه کوي میډیکل والا به جدا وایي میډیا والا به جدا داسې موږ خو افغانستان کې داسې سیستم لرو چې اول به 12 سم پورې کوم کتابونه چې موږ دي مطابق د کلچر ده هغه ده پکې اګریکلچر ده پکې نور کتابونه دي پکې مختلف دینی کتابونه دي انګلیسي کتابونه دي پکې بل 12 سم نه بیا د موږ شروع کیږي د پانتون دوره شروع کیږي بیا هغه کې 4 کاله یعنی یو مسلک پکې وایو یو خاص سپیسیفیک دغه ته به ځي نو هغې کې تاسو دا کوم وایو اوس مثال په توګه باندې یو کس ساینس طرف ته ځي نو ساینس چې هغه 12 پورې نه ویلی ساینس فیکلټي به باید وایي 12 نه پس به وایي دغه ریاضیات هغه 12 نه چې موږ فارغ سو بیا یو کانکور په نامه یو ازموینه د هغه باید ورکو موږ کانکور نه چې پاسو بیا موږ هر پانتون ته چې یا د کابل یونیورسيټي یا د نور ولایتو یونیورسيټي ته موږ لیږي خپل ژوند زیات کم ځای کې کابل کې تیر کړی دی یا نور صوبو کې داسته ما خپل ژوند په کابل کې تیر کړی ټول ژوند کابل کې تیر کړی والد صاحب دې څه کولې هغه ډګروال کرنل آرمي کې و ماشاءالله په ښه پوسټ باندې و بیا به تاسو باندې ښه تعلیم کړی دی د کرنل هلته څونه تنخواګانې وې تقریبا هغلته خو 40,000 افغانۍ که دغه افغانۍ او د هغې سره نور مراعات تاسو ته ګاډي ماړي یا داسې څه میلاوېدل و ګاډي بس د دولت له خوا نه ول څو ګاډي به یو کرنل ته میلاوېدل بس 2-3 ګاډي بس داسې مالي 2-3 ګاډي سکیورټي به هم در سره سکیورټي به هم او تعلیم تاسو فری و که نه و نه زموږ تعلیم فری نه و د 12 پورې موږ فری و ګورنمنټ سکول کې و بعد هغه نه بیا خپل څوک چې ګورنمنټ ته به چې کامیاب سو کانکور ازموین نه هغه به ګورنمنټ پانتون ته تلل یونیورسيټي ته تلل او چا به چې پرایویټ هغه ناکامیدل په کې به هغوی پرایویټ یونیورسيټي ته تلل ته تلل نو تاسو څه کې جاب کولی او څونه وخت جاب کړی دی د هغې دپاره څه طریقه کار وکړه څنګه پاکستان کې سفارش دی هلته والد صاحب هم هغه شان د سفارش لګولی زه خو د افغانستان ریلوی اتارټي کې وم پریکیورمنټ منیجر وم زما کارونه دا و چې ټیکټونه بک کول هغه کوم اسناد مې چې هغه مکتوبونه مې لیکل نور دغسې اداري کارونه مې کول خلک وایي افغانستان کې ریلوې دومره زیات دغه نشته ځکه چې غرونه لري ډېر نو ریلوې هلته ډېر دی که لږ دی هلته ریلوې سپیسیفیک جګې ده د مزار شریف نه تر هغه پورې ایران پورې تاجکستان پورې دغه کوم ریلوې دومره افغانستان کې خپل زیات تر نشته خو د نور ملکونو ته ډېر زیات دی و نور ملکو ته د همسایه ملکو ته څونه ټیکټ به و هلته
دا ټیکټ خو د هغه نه و داسې د ریلوې داسې هغه ده چې د کوم سامان چې راته د دغو باربري سامان و د خلکو نه ول چې د خلک پکې لاړ سي وراسي خالي دا باربري سامان نو څونه وخت چې تا نوکري وکړه بیا څه طریقې سره ته د دې ریلوې د اتارټیز نه راووتلې زه خو د اشرف غني په ګورنمنټ کې زه په هغه کې افغانستان ریلوې کې وم نو بعد هغه نه بیا زما کوم رژیم چې بدل سولو نو بیا مونږ ته ویل چې تاسو ویټ وکئ نو هغه نه بعد چې مونږ ویټ وکړو چې بیا ورلو بیا مونږ ته ځواب ورکړه چې نه تاسو ته دلته ځای نشته دی د هغې څه وجه ولې تاسو ته ځای نه درکاوه خو بس مونږ ته ویل چې تر څو دغه سیستم چې مونږ تر څو را جوړو تاسو ته هغه پورې ویټ وکئ بعد هغه نه بس بیا مونږ پوښتنه نه ده کړې نو خو ډېر ټیم به لګي کېدای شي 15 کاله لګي 6 کاله لګي نو د هغې پورې خو به د کورونو اخراجات هم هلته ډېر وي خېټه ده په انسان پسې خوراک خو به کوي که نه و بالکل همدغسې و د هغې د وجې نه اوس ته کوم ملک ته روان یې اوس زه کینیډا ته روان کینیډا ته ولې روان یې څه وجه ده کینیډا ته دې وجه روان یم چې د خپل تعلیم پوره کړم خپل هغه څه امیدونه مې چې دي هغه پوره کړم هیلې مې پوره کړم مزید څه کول غواړې زه خو هلته غواړم چې د خپل تعلیم ته پی ایچ ډي پورې لاړ شې پی ایچ ډي پورې مخته لاړ شم او نور هم که کېږي مخته لاړ شم نو اوس به ته څنګه ځې هلته کینیډا ته تللو خو ډېر غټ پروسس دی ډېر ګران زه خو سپانسرشپ باندې ځم سپانسرشپ څه طریقه کار وي بس هلته به ته یو سپانسر لرې هغه به دې تا ولي ځان سره هلته ستا څوک دی سپانسر کې ته مرور ده څونه وخت یې ورور وشونې 12 کاله هغه څه حساب باندې تللی و هغه هماغلته مخکې نه تللی و مخکې نه اشرف غني په رژیم کې تللی و مخکې اشرف غني رژیم کې تللی نو د سپانسر کولو کې به ټیکټ میکټ هم د هغوی وي حکومت د طرفه به وي څه حکومت له طرفه وي څو نفر تاسو هغې ته راتللی شئ اوس ټول فیملي ټوټل فیملي به ځئ نو هلته بیا تاسو څه تنخواګانې هم درکوي که نه فلحال به تاسو خپل هلته ځان سیټل کوئ د هغې نه پس به تاسو داسې ځئ او اول به چې مونږ ځو اول به ځان سیټل کوو بیا له هغه نه به تنخواګانې ګورنمنټ یو څه به کوي نو افغانستان سره د زړه نه لګي یا د نفرت دې پیدا شو یا د موجوده رژیم دا کومه چې موجوده حکومت دی دې سره دې نه لګي ولې کینیډا طرف ته روان شولې افغانستان خو خپل ملک له نفرت خو هېڅ وخت نه کېږي چې افغانستان خپل ملک دغسې خو بس اوس د تعلیم موقع نه وه مساعده مونږ ته هلته یعنې ښه داسې په اعلی درجه تعلیم باندې کوم مونږ غواړو نو هغه موقع مونږ ته نه ده مساعده دې لحاظ نه مونږ خپل ملک پرېښودل خپله خاوره پرېښودل ډېره ګرانه خبره وي کله تاسو د خپل کلي نه یا د کابل نه چې ورکوټوالی سړي تېر شوی وي ماشومانو سره ملګري وي د سړي ډېر رشته داران وي هغه ټول هم را پرېښودل او را روانېدی نو ډېره ګرانه نه وه هغه ټیم وله ډېره ګرانه وه ما ته خو خپله ډېره ګرانه وه په اول وار کې چې زه راتللم نو دې طرف ته مونږ اراده شوله نو ډېر واقعیت چې ډېره ګرانه خبره وه چې خپل وطن پرېښودل ډېر سخت ده خو کله کله مجبوري سړی مجبوري دې حالت ته ورسوي یا پاکستان بارډر کې چې راغوښتی څه مسایل وو که نه نه مسایل نه مونږ ځکه چې پاسپورټ باندې راغلي ویزا هم وه پاسپورټ هم څه مسله نه وه بیا پاسپورټ هم مخکې جوړ کړی و که اوس یا اوس تاسو د والد صاحب دومره لاس و طاقت و چې اوس موجوده ټیم کې تاسو ته ویزا درکړ وه نه ویزا خو په دې رژیم کې واخیستله پاسپورټونه مخکې درلودل نو دې هغه کوم حکومت چې ستا والد صاحب چې کومه نوکري وه هغه اوس شته دی که یې ختمه کړله نه هغه اوس هغه په ګورنمنټ کې هغه ریټایرډ و ریټایرډ غني په حکومت کې و ریټایر شوی و ریټایر شوی اوس پنشن منشن اوس ملاویږي وظیفه ملاویږي هغه دولت کې ملاوېده و دې دولت کې نه ملاویږي دې دولت کې د هغه په کار و ځکه چې هغه د ملک دپاره به ډېر هلې ځلې به یې کړې خو هلې ځلې کړې خو ټول عبث شول ځکه چې د نوي رژیم سره ټول هر خلاص شو تقاوتي پنشن چې دا ټول شیان خلاص شول هلته دنیا کې موږ ګورو افغانستان ډېر ورکوټی ملک دی ډېرې جنګونه پرې تېر شو یو ګاډی یې جوړ کړی چې پوره دنیا یې حیران ګړې ده و دا خو والا ډېر د افتخار ځای ده د افغانستان خلک واقع چې ډېر د ټالنټ والا خلک دي ډېر تکړه خلک دي خو که دنیا والا یې پرېږدي واقع چې ډېر کارنامې به وکړي افغانستان خلک اشرف غني په حکومت کې داسې ټیلنټونه ولې مخکې نه راتله چې داسې په کم عمر کې طالبان راغلل ډېر کم عمر دی په دې کم عمر کې چې دوی داسې کار وکړو ولا خو اشرف غني حکومت کې هم ولا خو ځانونه نه ښودل ځکه چې یا به په ځان ډارېدل یا به کوم بله اوس سیده اوس نو طالبانو به هم په هغه وخت کې نه پرېښودل ځکه چې یو بل سره یې بدي وه په دې وجه باندې اوس خپل ټالنټونه یو باندې ښیي نو دا ډېر د افتخار ځای ده موږ ته چې هر چېرته دی وي احمد علي رضا محمدي ژوندی دی اوسي بس تل دی همدغسې افغانستان ته په کم نظر ګوره اخري سوال د ټیم هم ستاسو ډېر وخت ماښام هم دی څه وینې 10 سال بعد افغانستان په کم ځای کې وینې
افغانستان آینده خو زه انشاءالله چې یقین لرم چې ښه آینده لري انشاءالله چې دغسې ټالنټونه کوي انشاءالله چې افغانستان به ډېر مخته لاړ شي. پاکستان سره به تعلق څرنګه لري؟ انشاءالله چې دوستانه تعلقات به لري. بهتري به راځي انشاءالله. بهترین به راځي. موږ هم دغه خوښه ده چې بس دواړه ممالک پښتانه دي، لر او بر پښتانه هم دي پکې، هر رقم یعنې دنیا کې هر رقم خلک سه، نو بهتري دا ده چې ټول دوستانه رفتار وکړي، ټول ملګرو غوندې واوسي او بل باندې زړه سواندې واوسي، نو دا دوه مملکتونه به ډېر یو چیرته ورسیږي. که د نورو خلکو په خبرو باندې لاړ نه شي نو دا وطن به ډېر د دواړه وبځلیږي، په ایشیا کې به دا دواړه مملکتونه وځلیږي. مهرباني یار جزاک. مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې روزانه خیر؟ جوړ. څه نوم هم دی جی؟ محمد بلال. بلال صاحب څه کاروبار کوي؟ بس دلته هم د کپړو دکان ده. کپړو دکان هم دی. او دا ورور جان صاحب سره؟ دا مې ماما کېږي. ماما دې کېږي. رشته کې دي لکه ماما دی. دوی سره ته څه پیغام لرې که نه بیا دوی سره خبرې کوو ځکه دوی د افغانستان نه راغلي دي هلته نوکري هم پرېښودي لکه. بس پیغام دا ده چې چېرته مې ذاتې خوشحاله دی، ذاتې هغه هم خپل وطن نه، دغه هم خپل وطن نه.